دوستانو نن 40مه شپه ده د چمن د پرلت د لې په پرلت کې را سره موجوده په دا نیمه شپه سکریټري صاحب او کارین الله صاحب او محمد صدیق بلال او مصطفی خان صاحب د دې سبب پوښتنه وکړو چې د چمن اولس او د سبا په حواله باندې کوم مجلس لري. سکریټري صاحب که د سبا په حواله مرګورو ته مجلس وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ورپسې کور ودان چې د شپه راځي زموږ ته ورځ کوي ولایت کې دا زموږ نن 40مه شپه ده. سبا پر ولاکه پر موږ ور مراوخی سبا هم دغه ورځ ده، بل سبا هم دغه ورځ ده. یو که د اسلام آباد کمیټې چې د سینټ سره کښېني هغې که خوشخبري راکړه قوا وه که نه ګورنر صاحب خو هم دغه شی اوس سړی دی دغه موږ دون اختیارات نه لري. بیا موږ به دا ورته وایو چې د ریاست ته دا وایو چې بس دی په لحاظ د خدای باندې خلک د دیوالو سره وه مه پښتانه دیوالو سره وه خلک در په دره خلک خودکشي کوي، خلک خپل بچیان وژني، په خپله مري او نور وایي واخلي. اخر دا په دې عمل کې دی کوم قانون دی چې هغه وایي دا ګناه ده، دا پاسپورټ یې عملي شي. خو یو نه وایي، یو پوجي صاحب ویلي دي دغه نګران وزیر اعلی او وزیر اعظم چې تنخوا بالا کار کوي موږ ته هېڅ په لحاظ د خدای تنخوا بالا کار مه کوه، و د عوام ته وګوره، و د زنانو ته وګوره، و د خلکو ته وګوره. دا هېڅکله نشي کېدی چې ته موږ د ګران وطنه سو د خپل وروره سو د خپله کوره سو بیا دی زموږ نیمه کور هلته دی نیمه د دې دی چې په دا اویا کاله کې نو سره بیا اوس بیا څوک نه بېلوئ. موږ ته دا د نخبه څخه کار واخله دا کیسې پرېږده، که یې نه پرېږدې بیا خو نو پښتانه ده چې ځای کښېناستو پښتون به بیا څنګه دغه ولاړېږي. 40 شپې 50 شپې سړی خواري وکړه چې هغه بیا دغه فتوا لاسي دا ارمان یې ولاکه وکړېږي نو بیا دی دې ځای سلاشنه پورته کوي مرګونه به کوي د هغوی رقم بیا به دی وایي چې راسئ اوس فیصله وکړو. بیا فیصله هم د چا سره نه کړو. دې ته موږ ولاکه چې د سر نه پیسې واخلو چې چیر شهیدان حالت وکړېږو چې پاتې سو هغه به حساب ورسره کوو ورسره. کاریم الله صاحب که ته څه مجلس راته وکړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سکرټري صاحب مجلس وکړي زموږ نن 40مه شپه ده. د دې دپاره نه وي ناست چې موږ دلته مستیان یو دا دی اور بل دی ښه یخ دی د خپل کاروبارو د رزقو د روزي دپاره چې الله را کړی دي، لیکن زموږ د پاکستان حکمرانان چې وایي موږ ستی په هر غم و په هر درد کې شریک یو هغو خپل رزق راڅه اخیستی دی. زموږ د بچیانو د خولې څه چې کومه ګوله د دوی راڅه اخیستې ده اوس یې ودې ته ځان جوړ کړی دی چې باید دلته به خامخا یو 10 و 15 و 20 و 50 مړي به وسي ټپیان به وسي نو به بیا دی پر کښېني بیا به فیصله کېږي. موږ د دې ویډیو په توسط سره ورته وایو چې باید ستا عین دا وایي ستا قانون چې تا هغه عمل پکې هغه دا وایي چې باید ته خپل شهري ته به ته روزګار ورکړې. موږ ستا څه روزګار نه غواړو، موږ تا ته دا نه وایي چې ته موږ ته روزګار راکړه. زموږ روزګار چې کم تا را بند کړی دی د خدای دپاره دغه روزګار چې دا کومه فیصله کم چا کړې ده، که وزیر اعظم کړې ده، که ارمي چیف کړې ده، چې هر چا کومه فیصله کړې ده دا پاسپورټ دا دې پورې طور پر واپس واخلي که یې نه اخلي دا به موږ صفا ووایي. د دوی به دا خیال وي چې مثلا دا به یخ راسي بیا به دوی ولاړېږي. موږ تر هغه ساعته نه ولاړېږو چې دغه فیصله واپس نه یې اخیستې. دا زموږ تګ و راتګ یې پر تذکره او پر پاسپورټ باندې د پخوا په شان یې باله کړي. موږ به بیا ځو لانګ مارچ به یي بیا به پر مخ باندې در کوټې در اسلام آباد پورې در هغه ساعته پورې نه کښېنو چې دغه فیصله واپس نه یې اخیستې. نو د دې ویډیو په توسط سره انشاءالله سبا سکرټري صاحب وویل چې د ګورنر صاحب راځي د هغه سره هم مذاکرات دي سبا پر 29 تاریخه باندې چې دا کومه سینټ کمیټه جوړه سوې ده زموږ د پرلت چې کومه کمیټه تللې ده د هغو سره هم مذاکرات شته. الله دې وکړي چې یو لار راوځي. ډېر ستړي ډېر در په دره قوم دي چې یعنې تېره اوس برای د ماخستن ولیدل یاره زه به تا ته وایم چې د بلوچستان په تاریخ کې به ماخستن دونه انسانان در اوسه نه راوتلي لکه دا نن زموږ نه و چاته مثلا دعوت ورکړی دی، نه موږ چاته دا ویلي دي چې باید ته راووځه
یعنې هسې یو اعلان وسولو عام اعلان وسو نه پورټ چلېدلی دی هېڅ نه دي سوي دونه دنیا راوتلې وه دا د بل د هېڅ شي څه نه راوځي دا د دې څه راوځي تنګ دي نو موږ د حکمرانانو سره یو وارې بیا خواست دا کو چې نور خلک مه تنګوي دا خپله فیصله واپس واخلي زموږ تګ و راتګ پر شنافتکارو پر تذکره باندې راباله کړي کور مې ودان محمد صدیق بلال صاحب که ته د چمن ولس ته کوم پیغام لرې؟ بسم الله الرحمن الرحیم و ټولو اورېدونکو ته صرف دا وایو او خاص کر و هغه چاته چې هغه حکومتي چارو کې لاس لري موږ به هغه ته وایو چې زموږ دغه خلک دي سنجیده واخلي نن 40مه شپه روانه ده چې دغه 40مه شپه کې تاسو وکته چې نن د شپې دونې غټ تعداد کې خلک راوتلي وو چې تاسو یقین نسئ کولی دغه تعداد یقیني موږ خو په خپل ژوند کې نه دی لیدلی په بلوچستان په تاریخ کې خو د شپې د خوا دومره غټه جلسه نه وه سوې لکه کوم نن چې په دغه 40مه شپه باندې وسوله کم دا خلک چې نن موږ ولیده د دې څه دا معلومه سوه چې ټول قام ټول ښار په دې کې سنجیده دی هغه د دې فیصلې د اخیستلو بغیره بله لار نسته چې دا فیصله اخیستله شوې نه تر هغه پورې دغه ولس قرارېدلی نشي تاسو لږ فکر وکړئ چې کومه مسله موږ د اولې ورځې سره اخیستې ده چې ورځ تر بله تېرېږي د ولسونو سر خلاصېږي ولسونه په دې پوهېږي چې دا زموږ د راتلونکي مستقبل نقصان دی نو موږ لوړو چارو ته وایو چې تاسو لږ موږ سنجیده واخلئ هسې نه چې بیا سبا ستاسو ګریوان او زموږ لاسونه وي زموږ لغتې او ستاسو ځغستاوې وي نو هغه به نه سره کوو دغه زموږ له سبا چې هر څوک په مذاکراتو کې راځي موږ وایو چې که تا داسې ښه زیری نه وي راخستی تا د چمن ښاریانو دپاره ښه زیری نه وي راخستی ستا راتګ باید که شی نه وي نو ضرورت نشته چې راسي ای سره کښېنو باید سبا موږ له یو سنجیده زیری راسي او دې وطن ته یو د خوشحالۍ زیری راسي که هغه د اسلام آباد کمیټې ده که د دې چمن ته کم ګورنر صاحب سره راځي ډېره مننه بس مصطفی غاجان صاحب که ته د چمن ولس ته پیغام پرېږدې بسم الله الرحمن الرحیم نن دا تقریبا 40مه شپه د مشرانو مجلس درته وکړي زه به صرف دونه درته ووایم چې کوم چا دا فیصله کړې ده د هغو زړه ته وسوله که دا وي چې دا فیصله دې لاګو شي پر دا ځای باندې د پاسپورټ لاګو کېدل نو هسې نه که څه ولې سره زیروو یا ته موږ زیره یا موږ تا زیرو اوس که خواستې که زوري که رضا یې دا فیصله به واپس کړو موږ پر دا ځای ناست یو که شپه یې که ورځ که مشر دی که کشر دی هم احسن تا خپله دنیا ویله اوس موږ ولا د میډیا والا څه شرمېږو څه اراده یې چې پر هر کونج باندې سره ولاړ یو دی پوښتنې کوي موږ جوابونه ورکوو خو د دې فیصلې دلته هېڅ امکان نشته نه د پردې شا خلکو ته موږ دا وایو دا فیصله یې کړې ده سراسر د ولس وګوره ته نن پر خپله فیصله کې پښېمانه یې دا ما په ځان څوک تا خو بیداري کوله چې زه به په نګران حکومت کې پلانه وکړم پلانه به وکړم وساریان و دې ته یې د وړو پزه څنګه جوړه کړي موږ حکمرانانو ته دا وایو چې بس یې دا فیصله یې واپس کړي مه موږ ستړي کوئ مه ځان ستړي کوئ اخر خدای مه کړه خدای مې شکل سره جوړ شي ته به هم په خوله کې خاورې تویې زه به هم تویوم